पाकिस्तान के 12 सूबे बन गए। पाकिस्तान की तारीख में एक नया बाब रकम हो गया है। पहले ये मुल्क 4 सूबों पर मुश्तमिल था, लेकिन अब पाकिस्तान को 12 सूबों में तकसीम करने पर फैसला कर लिया गया है। आए देखते हैं कि ये 12 सूबे कौन से हैं। पहला सूबा सेंट्रल पंजाब, दूसरा सूबा साउथ पंजाब, तीसरा वेस्ट पंजाब, चौथा नॉर्थ पंजाब, पांचवा सिंध अर्बन, छठा सिंध रूरल, सातवां खैबर सूबा, आठवां हजारा सूबा, नौवां वेस्ट बलोचिस्तान, 10वां साउथ बलोचिस्तान, 11वां फाटा सूबा, 12वां गिलगित बल्किस्तान। ये 12 सूबे पाकिस्तान के नक्शे को ملګرو ته وګورئ اوس به هم چې دا د خیبر پښتونخوا دغه سیمې چې تقسیموي دا صرف یوازې یو خیبر پکې دی، نور هزاره او فاټا او یو بل نومونه ورته ورکړل چترال. مګر دغه نورې صوبې چې تقسیمیږي هغې سره د خپله قومیت نوم ورسره اچولی دی. هغه دا چې په دغه صوبو کې نور قومونه اوسېږي، لکه په دغه کې چې دی دا ساوت پنجاب چې ورته دوی وایي، دلته سرایکین دي، پښتانه دي، بلوچان دي، خپلې ژبې پرې خوستلي دي، خو سرایکي ژبې شوي دي. مګر په دې باندې هم هغه د پنجاب نوم چې دی هغه ورسره یو ځای کړی دی، ځکه ساوت پنجاب ورته وایي. مګر یو پښتونخوا ده چې هغې ته هزاره او چترال او فاټا او خیبر نوم ورکړی دی. داسې که موږ وګورو بیا هم هغه یوه ایره ورسره ده، هغه د بلوچستان نومونه هم چې دي هغه هم هغه یو بلوچستان دی، خو په دغه ویسټ او ساوت او دغه رقم نومونه یې ورته ورکړي دي. دا د پښتنو ډېره زیاته کمزوري ده، ځکه پښتنو کې ګلخانان چې دي هغه ډېر زیات دي. همدغه ګلخانان دي چې بیا د خپلو پښتنو ته هم کنځلې کوي، همدغه د پاکستان په سر باندې نور قومونه هم کنځي، او هغه دا چې دلته خپله دوی د یو غلام حیثیت لري. هېڅ قسم واک دلته دوی سره په دغه کې نشته دی، په پاکستان کې، حتی پښتونخوا کې هم ورسره نشته. ځکه د پښتونخوا دپاره هم چې کومه پالیسي جوړېږي هغه به ورته پنجاب جوړوي، او د نورو صوبو دپاره هم چې جوړېږي هغه ورته پنجاب جوړوي. هسې په نوم باندې د دوی دلته صوبایي اسمبلي لري، مګر صوبایي اسمبلي هم کنټرول هم چې دی هغه هم د پنجاب په لاس کې ده. هغه ځای نه چې ورته څه سیاست جوړ شي او ډیکټیټ شي ورته، هغه پالیسي مجبوره دی دوی په مخ باندې ویسي. خو دوی داسې دی چې دوی ځکه دوی هغه برین واش داسې په دې سیستم باندې شوی دی چې هغه ډېر ناپوهه دي او پوره نه پوهېږي. نو کله چې د دوی پوه شو په دې کې قومولي او د پښتونولۍ هغه احساس بیداره وي او پکې پیدا شي، او د ملت دپاره د قوم دپاره د پښتنو سوچ وکړي، د خپلې ژبې دپاره سوچ وکړي، بیا به دا رقم ګلخانیزم به په دوی کې نه وي. خو مګر دوی کې چې دي ګلخانان پکې ځکه دي ځکه چې دوی برین واش شوي دي، نه د خپلې ژبې سره مینه لري او نه د خپل قوم سره مینه لري. چې سره مینه لري صرف د خپل جیب او خپل شخصي ګټو سره دوی مینه لري. دغه نور قومونه چې دي بیا داسې نه دي. زه به بیا دا یوه بله ویډیو هم در سره دغه کوم، ځکه چې دا څوک غواړي چې دا لکه دا صوبې देंगे। बड़े बड़े सूबों को छोटे छोटे सूबों में काटने से अवाम की नुमाइंदगी में इजाफा होगा। अब हुकूमत अवाम के ज्यादा करीब आ सकेगी। मसाइल को मकामी सतह पर हल करना मुमकिन हो जाएगा। हर इलाके के मसाइल सिर्फ इसी इलाके के लोगों पर खर्च किए जाएंगे। دا ټول دروغ دي. دا داسې وایي چې بیا به د ورکوټي صوبې چې جوړې شي نو د دې دغه چې دی حکومتداري دا به اسانه شي، مګر دغه سوچه دروغ دي. مقصد داسې دی چې کله څومره صوبې ورکوټي کېږي نو د پاکستان نه چې اوس د خپلواکۍ، د بلوچستان نه د خپلواکۍ نارې راځي، یا ګلګت نه راځي، یا د دغه نه راځي، پښتونخوا نه راځي، نو دغه د ازادۍ خبرې، د خپلې خاورې د وسایلو خبرې، د خپلې مورنۍ ژبې د حاکمیت خبرې، دا به ټولې ورکې شي. دا به ولې ورکې شي؟ ځکه دوی به په وړو وړو ټکرو باندې تقسیم کی، او دوی به هغه کم دغه چې دی اتحاد، اوس هم خو دوی اتحاد نه لري، برین واش دي، بیا به نور هم پسې شي. او د دې په ځای چې پښتونولۍ پکې دي کې به ټول سوچه پاکستانیت راشي، پنجابیان به شي، خپله ژبه به پرېږدي، هر څه به پرېږدي. بس بیا به داسې دی چې د پنجاب واکداري چې دی هغه به مکمله پخه شي. نو د دوی په خاطر باندې دوی د دې صوبو چې دی هغه تقسیمات غواړي، او نور هم غواړي چې په هر قسم باندې دوی به د صوبو تقسیم کوي. پخوا چې داسې و چې بنګال چې ورسره و، نو په هغه وخت کې دوی ته ضرورت و، ځکه چې د بنګال د نفوس سره د برابرولو په خاطر باندې ځان برابر کړي مغربي پاکستان. نو په هغه وخت کې دا ټول قومونه رايوځای کړل، 1 یونټ ورته ورکړو. 1 یونټ ځکه ورکړو چې بېرته د دوی هغه برابري د بنګال د نفوس سره وکړي او د هغې سره یې وکړي. نو د دې کې دا ټول قومونه باندې بیا د پنجاب راسن ډایرکټ واک و، ځکه قومونو ډېرې چغې وهلې چې نه موږ صوبې نه پرېږدو چې 1 یونټ شي، خو چې فوج د پاکستان وغواړي د پنجاب هغې به یې کوي. هغه وخت کې موږ اوس چې هم دا د صوبو تقسیم غواړي، دا د پاکستان پنجابي فوج غواړي، دا به مور باندې کوي. هسې به یو څو قومونه چغې ووایي، خو بیا په اخره کې هم دغه سیندیا هم خو کېدای شي غلي شي، ځکه چې هغې ته هغه دوی په دې تقسیم بنیاد نه تقسیمېږي چې کراچۍ ته یا د مهاجرو کوم صوبې نوم ورکړي یا کوم بل نوم ورکړي، هغې ته مو هغه نوم سره د سیند لګوي. مګر پښتانه بیکاره خلک دی همیشه، ځکه د خپل قوم په خاطر باندې یو د نېشنل پارټي چې پخوا ډېر زیات زور ولګوه، هغه هم هغه پنجاب ورسره ونه منله، د پښتونخوا په ځای د پښتونستان په ځای ولا صرف یوازې خیبر پښتونخوا ورکړه چې د خیبر نوم ورسره ولګوي، چې دا لکه دا هزاره ډیویژن یا چترال دا نور دغه چې دي چې نه داتې لري کې صرف یوازې دا خیبر چې دی نه دا پښتونخوا ده. نو خیبر پښتونخوا ورته ورکړه. په دې کې پنجاب چې دی
پښتانه دوکه کړل او دغه